د ټکنالوژۍ شتمن او د سیاست پاچا، ښکنځلې، ګواښونه او ښکته او پورته سیاسي ننداره. داسې ښکاري چې د پیسو غرونه او د قدرت برجونه سره جنګېدلي. تېره اونۍ کله چې ټرمپ د ایلن ماسک له دولتي رول څخه د وتو په ویاړ د خوږې مخخي یوه غونډه جوړه کړه، چا ګمان نه کوو چې یوازې څو ورځې وروسته به دا مینه په ښکنځلو بدله شي. ټرمپ چې د خپل نوي مالیاتي او لګښتي لایحې له امله له سترو نیوکو سره مخ دی، وویل چې د ماسک له چلنده ناخوښ او حیران دی. ماسک هم ځواب ونه ځنډاوه. د ایکس یا پخواني ټویټر له لارې یې دغه لایحه غټه، بدرنګه او بې ځایه لګښت وباله او یوه ټولپوښتنه یې پیل کړه چې آیا وخت را رسېدلی چې یوه نوې سیاسي ډله جوړه شي چې د منځنۍ طبقې 80 سلنه استازولي وکړي. تر دې لیکلو څو شېبې وروسته له 2.1 میلیونو زیاتو خلکو رایه ورکړې او له هغې 1.9 سلنه خلکو هو ویلي. له نرمو خبرو تر سترو ګواښونو، ټرمپ وایي ایلن ماسک لیونی شوی. ډونالډ ټرمپ د دې نیوکو پر وړاندې غلی پاتې نه شو. هغه ګواښ وکړ چې د ایلن ماسک له دولتي قراردادونو به لاس واخلي او په ټوکو یې وویل ایلن لیونی شوی. خو جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ماسک د ټرمپ پر اقتصادي تګلارو هم نیوکه وکړه او ویل چې د هغه تعرفې به اقتصاد رخصت کړي. ماسک ان یوه ناتایید شوې ادعا هم وکړه چې د ټرمپ اړیکې د بدنام جیفري اپسټین سره شاید وي. دا ادعا تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. له خواله رسنیو اخوا سیالي، ټرمپ په وروستي غبرګون کې وویل زه خفه نه یم چې ایلن ما واوښت، خو باید دا کار یې میاشت مخکې کړی وی. د سیاسي څېړونکو په وینا دا ښکنځلې یوازې د خواله رسنیو ننداره نه ده، بلکې د 2028 کال د انتخاباتو پر بهیر هم سیوری غورځولی شي. د څارونکو په وینا کله چې د پیسو امپراتور له قدرتپال سره ټکر شي، توپان خامخا راځي. د ټرمپ او ماسک ترمنځ اختلافات لا هم دوام لري او دواړه د مصالحې هیڅ نیت نه لري. دا شخړه د امریکا په سیاست، اقتصاد او ټکنالوژي برخو کې ژورې اغیزې لرلی شي او د دواړو شخصیتونو ترمنځ د پخوانۍ همکارۍ پای ته رسیدل د یو نوي سیاسي فصل پیل ښیي. زموږ سره پاتې شئ ځکه دا جګړه ښایي ډېر ژر له مجازي نړۍ ریښتیني سیاسي ډګر ته واوړي. زموږ پاڼې تعقیب کړئ او له نویو تازه پیښو خبر شئ. زړه کې مو د انسان سور د ښکلي ګلشن